محمد ظاهر شاه محمد ظاهر شاه په 1293 هجري لمریز کال چې له 1914 زیږدیز کال سره سمون خوري په کابل کې زیږېدلی دی. په 1901 زیږدیز کال یې د سردار احمد شاه خان لور حمیره ځان ته وکړه. محمد ظاهر شاه د کابل د آبیبي او استقلال په لیسو کې زده کړې کړې. بیا د پلار سره فرانسې ته ولاړ او هلته یې په زده کړو پیل وکړ. په 1409 هجري لمریز کال کې بیرته د فرانسې څخه هیواد ته راغی او په عسکري څانګه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ. محمد ظاهر شاه یو ځل د دفاع د وزارت د وکیل او بیا د پوهنې د وزارت د وکیل په توګه کار کړی دی. د پلار تر مړینې وروسته په 1412 هجري لمریز کال په 19 کلنۍ کې پاچا شو. څرنګه چې ظاهر خان د پاچاهۍ تجربه نه درلوده نو زیاتره چارې د ده د تره محمد هاشم خان لخوا چې د ده حکومت صدراعظم و سرته رسېدلې. سردار محمد هاشم خان د 1933 زیږدیز کال څخه تر 1946 زیږدیز کال پورې صدراعظم و. د ده د صدراعظمۍ په وخت کې دوم نړیوال جنګ پیل شو. ده د ظاهر شاه په امر افغانستان یو بېلوري هیواد اعلان کړ. تر سردار محمد هاشم خان وروسته یې ورور شاه محمود خان په 1946 زیږدیز کال صدراعظم وټاکل شو. صدراعظم شاه محمود خان چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پلار ورته ویل کېږي لومړی یو شمېر هغه سیاسي زندانیان خوشي کړل چې د نادر خان او یا هم محمد هاشم خان له لوري زنداني شوي ول. هغوی یې په لوړو پوستونو مقرر کړل. دوم د سیاسي ګوندونو د جوړولو ازادي یې ورکړه. دریم د مطبوعاتو ازادي یې ورکړه چې په دې موده کې مطبوعاتو ډیر پرمختګ وکړ. خو دې ډیموکراسي تر ډیره دوام ونه کړ. په شاهي کورنۍ کې هم درز پیدا شو. داود د شاه محمود د ډیموکراسۍ پر ضد ودرېد تر دې چې د صدراعظمۍ چوکۍ یې ترلاسه کړه. په 1953 زیږدیز کال د سپټمبر په 1 نیټه سردار محمد داود صدراعظم شو. د ده په وخت کې د اقتصادي پرمختیا قرارداد د جرمني، جاپان او ایټالیا سره امضا شو. دا درې هیوادونه د نړۍ د دویمې جګړې ملګري ول ځکه چې افغانستان د انګریزانو سره په دغه وختونو کې ښه دوستي نه درلوده. په 1940 زیږدیز کال کې هند د انګریزانو څخه ازادي واخیستله. د دغې ازادۍ په پایله کې هند د خپلې خاورې یوه برخه د لاسه ورکړه. یوه برخه دغه د هند خاوره او یوه برخه چې انګریزانو پخوا د افغانستان د خاورې څخه ګرځولې وه د یوه نوي هیواد پاکستان په منځته راتلو سره منځته راغله. کله چې داود خان صدراعظم شو د پاکستان څخه یې د افغانستان د هغو خاورو د آزادولو غوښتنه وکړه کوم چې د ډیورنډ د خط په نتیجه کې یې له لاسه ورکړې وه. دا زیاتره هغه برخې وې چې پښتانه پکښې اوسېدل او د پښتونستان په نامه یې یادولې. دې خبرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړې او مشکلات منځته راوستل. پاکستان په افغانستان ترانزیټي لارې بندې کړې. داود خان امریکا ته په سفر لاړ او امریکایي مقاماتو ته یې مشکل وریاد کړ. خو امریکایي مقاماتو ورته وویل چې موږ هغه وخت ستاسو ملاتړ کولی شو چې تاسو یا په سیټو یا سنیټو بلاک کې شامل شئ. داود خان مجبوراً له روسیې سره یو تړون لاسلیک کړ. دا کار په لویدیځ او ګاونډي ممالکو ډیر بد ولګید او همدا کار د صدراعظم محمد داود خان د استعفا لامل شو. داود خان په 3 مارچ 1963 زیږدیز کال کې له صدارت څخه استعفا ورکړه. ظاهر شاه ډاکټر یوسف د صدراعظم په توګه وټاکه او هغه په 14 مارچ 1963 زیږدیز کال خپله کابینه اعلان کړه. ډاکټر یوسف 1965 کال د اکتوبر په 24مه نیټه د دوم ځل لپاره ولسي جرګې ته د کابینې او کړنلارې د لوستلو لپاره وغوښتل شو. خو هلته بې بندوباري او د نندارچیانو د ډیر بیروبار له امله یې کابینه سبا ته وځنډوله. سبا یې تر ځانګړي حفاظت لاندې کابینه اعلان کړه چې ولس په دې ډیر خفه شو او مظاهره یې وکړه. خو د سردار ولی خان په امر په مظاهرچیانو پیرونه وشول چې له امله یې 100 تنه ژوبل شول. ملت په دې نور هم په قهر شو. ظاهر شاه د دې لپاره چې د ملت قهر غلی کړي ډاکټر یوسف په 19 اکتوبر 1965 زیږدیز کال مستعفي کړ. له یوسف وروسته محمد هاشم میوندوال په پورتنۍ نیټه د صدراعظم په توګه اعلان کړی شو. خو په 1970 زیږدیز کال کې استعفا ورکړه. په
اوه زېږدیز کال نور احمد اعتمادي صدر اعظم وټاکل شو. په 1971 زېږدیز کال یې استعفا ورکړه. له هغه وروسته ډاکټر عبدالظاهر په 1971 د مۍ په 14مه صدر اعظم شو. په 1972 ډسمبر کې یې استعفا ورکړه. د صدر اعظم ظاهر په استعفا ظاهر شاه موسی شفیق چې د بهرنیو چارو وزیر او په فرانسه کې یې تعلیم کړی و په اوه ډسمبر صدارت ورکړ ترڅو د داود په کودتا سره پای ته ورسید. د ظاهر شاه په وخت کې ځینې اسلامي او کمونیستي ګوندونه هم جوړ شول. د مثال په توګه خلق ډیموکراټیک ګوند، جمعیت عوام، افغان ملت، ستم ملي، اتحاد ملي، مسلمان ځوانان، نهضت اسلامي، شعله جاوید او پرچم. تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته افغانستان د لویو پروژو په منځته راوړلو پیل وکړ. د هلمند او ارغنداو د بندونو جوړول د امریکا د متحده ایالاتو په تخنیکي او اقتصادي مرستو وو. ظاهر خان په 1443 هجري لمریز کال کې د افغانستان نوی اساسي قانون جوړ کړ. د دغه اساسي قانون له مخې سیاسي فعالیتونه په هیواد کې آزاد شو چې په نتیجه کې یو زیات شمیر سیاسي ګوندونه منځته راغلل. خلکو تر یوې اندازې پورې د خبرو او لیکنو ازادي پیدا کړه. تر دغه وروسته په هیواد کې د فارسي ژبې نوم په دري واوښت. په 1452 هجري لمریز کال د سرطان پر 26مه نیټه سردار محمد داود د یوې کودتا په نتیجه کې د افغانستان لومړی جمهوریت اعلان کړ. ظاهر خان چې د داود خان د کودتا په وخت کې په ایټالیا کې و، د 1452 کال د اسد پر 21مه نیټه داود خان ته یو لیک راولېږه چې په هغه کې یې نوي رژیم ته بیعت ورکړ. ظاهر شاه د جهاد په دوران کې ډېر هڅه وکړه چې په مجاهدینو کې رول ولوبوي، خو د مجاهدینو له لوري ورته اختیار ور نه کړای شو. د طالبانو په لومړیو کې هم خلکو فکر کاوه چې همدا تنظیم د ظاهر شاه د بیا راتلو لپاره کار کوي، خو طالبان چې واک ته ورسېدل په علني توګه یې ظاهر شاه له افغان ملت سره په خیانت تورن کړ. په 1480 هجري لمریز کال کې د حامد کرزي ادارې ظاهر شاه ته بلنه ورکړه ترڅو افغانستان ته راشي. هغه هم راغی او دلته ورته د ملت بابا لقب ورکړل شو. ظاهر شاه په 1480 هجري لمریز کال په کابل کې وفات او همدلته ښخ کړای شو.